رحمت شاه زورمتی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ټېسټ لوبو لوبډلمشر او د یو ورځنیو لوبو بااعتماد او تخنیکي لوبغاړی دی چې د توپوهنې په برخه کې د افغان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري. رحمت شاه ښي لاس توپ ارډر توپ وهونکی ده چې د توپوهنې ترڅنګ په ښي لاس لیګ بریک توپ اچونه هم ترسره کوي. حاجي رحمت شاه د 1993 کال د جولای پر 6 د افغانستان په پکتیا ولایت کې زیږېدلی او دا مهال 25 کلن دی. هغه د افغانستان یو له هغو 11 لوبغاړو څخه و چې 2013 کال په جون میاشت کې د هند خلاف د افغانستان په لومړۍ تاریخي ټېسټ لوبه کې ولوبېد. د 2019 کال په اپریل میاشت کې د افغانستان کرکټ بورډ نوموړي د اصغر افغان پر ځای د ټېسټ لوبو لوبډلمشر وټاکه. رحمت شاه د افغانستان لپاره په فرست کلاس او نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلی. هغه د افغانستان لپاره لیسټ A کرکټ لوبې د پاکستان د A لوبډلې ترڅنګ د نورو کورنیو لوبډلو خلاف هم ترسره کړي. زورمتی په کورني کرکټ کې خپله لومړۍ شلوریزه لوبه د 2018 کال د سپټمبر پر 12 په افغان شپږیزه کرکټ لیګ کې د بند امیر لپاره ترسره کړه. د 2013 کال په جولای کې هغه په غازي امان الله خان یو ورځنیو لوبو کورني ټورنمنټ کې د میساینک لپاره ولوبېد او هلته د دې لوبډلې مخکښ توپ وهونکی و چې په 5 لوبو کې 258 منډې جوړې کړې. د دې ترڅنګ په همدغه سیالیو کې د خپلې لوبډلې لپاره په 8 وکټو مخکښ توپ اچوونکی هم و. رحمت شاه د افغانستان لپاره خپله لومړۍ ټېسټ لوبه 2013 کال د جون پر 14 د هند هیواد خلاف ترسره کړې. افغانستان تر اوسه یوازې 2 ټېسټ سیالۍ ترسره کړي دي او رحمت شاه په دغو 2 سیالیو کې د 2 پنځوسیزو په مټ 192 منډې جوړې کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ډیرې منډې 98 دي. رحمت شاه په نړیوال کرکټ کې د افغانستان لپاره خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 2014 کال د مارچ پر 6 نیټه د سکاټلند خلاف ترسره کړې. د 2014 کال د جولای پر 4 نیټه هغه د سکاټلند خلاف د یو ورځنیو نړیوالو لوبو لومړۍ سلیزه جوړه کړه. رحمت شاه تر اوسه د افغانستان لپاره په 1 یو ورځنیو لوبو کې 2001 منډې جوړې کړي چې یادو منډې کې 14 پنځوسیزې او 4 سلیزې شاملې دي. یوه لوبه کې تر ټولو ډیرې منډې 114 دي او ورځې 14 او سټرایک ریټ یې 80 دی. هغه همدارنګه د توپوهنې ترڅنګ د افغان لوبډلې لپاره په توپ اچونې کې 14 وکټې هم ترلاسه کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه د 32 منډو پور کولو سره د 5 لوبغاړو سوځول و. 2019 کرکټ نړیوال جام د انګلند په کوربتوب ترسره کیږي او د انګلند ویشتن ځایونه تر ډیره توپوهنې ته جوړ دي. د رحمت شاه د لوبېدو پوزیشن ډیر مهم او حساس دی نو پر دې اساس په توپوهنه کې به د نوموړي ښې کارکردګي ته زیات اړتیا واوسي.